زوی او پلار دواړه پیغمبران او دواړه بادشاهان. د حضرت داوود علیه السلام 19 زامنو او په 19 زامنو کې حضرت سلیمان علیه السلام ډیر قابل او پوه شخصیت و. تر دې حد پورې چې داوود علیه السلام به کله فیصله کوله نو د سلیمان علیه السلام سره به مشوره کوله. دنه به یې غوښته چې دا مسله پیښه ده کې موږ څوک او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي یو واقع متعلق ففهمناها سلیمان چې داوود علیه السلام یو شان فیصله وکړه او بیا سلیمان علیه السلام ته موږ په زړه کې بهتره فیصله واچوله، هغه ډېره مزیداره فیصله وکړه. الله ډېره پوهه ورکړې به په ماشوموالي کې په هلکانه کې، ځکه د پلار د وفات نه پس 14 کالو عمر کې دی بادشاه جوړ شوی دی. 14 کاله ډېر لږ عمر دی. رونه نور 13 دی، نور لسم دی. دا نه چې نور رونه نو رونه وو، قابلانو، پویو، د پیغمبر اولادو، خو پویا ویلم د کې زیاتو په دې نسبت پلار د خپل بادشاهي وراثت د تاوالک 14 کال عمر کې پلار اله بادشاہ د حضرت داوود علیه السلام. نو داوود علیه السلام چې وفات کیږي هغه ته پته و چې د یو بچی سلیمان علیه السلام عمر خو 14 کال دی، کم دی، خو پوی ډیر زیات دی. وی بچی وورثه سلیمان، بس هغه میراث د بادشاهي زما تا ته پاتې او ته به زمانه پس بادشاہ د پلار د وفات نه پس دی بادشاہ شو. رب العالمین داسې کمالات او خصوصیات دله ورکړل چې په مقدس مکه د بادشاهانو نو داسې کمالات، لکه یو کمال د دو زبردست کمال چې الله ورته هوا تابع کړه، وسخرنا له الريح، موږ ورته باد تابع کړه. دا هوا د هغه په اختیار کې کړه الله. اوس دا خو د الله خوښه ده، د چا باد تابع کړي، د چا بل شی تابع کړي، د چا حیوان تابع کړي. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې دا حیوانات چې څومره دي دا ما ستاسو تابع کړي. غټ نه غټ څاروی به اتی او انسان به پکې پړې واچي یو راکاږي. اوس اتی که روان شي او د الله امداد نشي د چاپلار به قابو کی اوخ دی پس پیمه کې ولا راکوټه غوندې پړې واچي چې کم خیر راکاږي راکا خر دی، سنډا دی، میخه ده، غوا ده، دا ټول ستا تابع دي. قرآن حکیم کې الله فرمایي دا دریابونه الله ستا تابع کړي دي، سفر پکې د پاسه لګي. او کدا نی دا الله امداد قسم دې که خر باندې سړی 2 منټه سورلی مو کی تیروان شي، غوی باندې تب قلبو یو به څنګه راکاږي. مستانه مضبوط ته پهلوان دی، غټ دی، لیکن دا الله تابع کړي. نو بعد رب العالمین د حضرت سلیمان علیه السلام تابع کړي. وسلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، د سحر نه د ماسپخینه پورې به دومره مزل کو چې د یو میاشتې مزل به هغه په دې لږ سات کې کو، او د ماسپخین نه تر ماښامه پورې به بیا د میاشتې مزل کو. او د سلیمان علیه السلام تخت به بره پاوا روانو، تخت به سونو دامره نه لکه زمونږ د وطن د یو بادشاه کرسی یا تخت. معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي او نور مفسرین هم لیکلی دي چې سلیمان علیه السلام به د یو ځای نه بل ځای ته په چکر ته نو وزیران به ورسره ټول. اوس هم بادشاه کې دي وزیران، مشورې والا، پیریان به ورسره، پیریان یې تابع، انسانان به ورسره، خادمان نوکران به ورسره، مارغان به ورسره. مارغان بره په هوا کې به مارغانو خپلې وزرې خورې کړې او سورې به یې کول په دوی باندې. دوی به څومره سل او زر بنو 6 لکه کسان به په هوا ګرځېدل. 6 لکه کسان، 6 لکه خوله لري، 6 لکه. او دا به یوازې داسې نو کرسۍ به پرتې وي، د سرو زرو کرسۍ، د سپینو زرو کرسۍ، د لرګي کرسۍ، د اوسپنې کرسۍ، دا به لګېدلې وي. سلیمان علیه السلام به پکې میانس کې ناستو او وزیرانو د مشورې خاوندانو، پارلیمنت والا او دا چې کوم د مجلس شورا والا دا به ورسره ناستو، پیریانو ټول. تخت به په هوا کې ته هوا تابع وه. اوس یو ګاډي خو مخې له وله هوا راځي، هغې کې خو څوک ټینګېدی نه شي، هوا خو د تابع. نو تخت له مخې له چپه هوا نه راتله چې دوی ګډوډ کړي. او یا هغه مرغۍ چې د پاسه یې پې سورې کړی دی چې هغه ګډوډ کړي، هغه مرغۍ به پې د پاسه سورې کړی او دا به روانو په هوا به روانو. او تیزی ما درته ووې یو ورځ کې به یې 2 میاشتو مزل کو. هغه یمن نه به روان شو، شام ته به ورسېد، شام نه به روان شو عراق ته به ورسېد، په دنیا چکرونه به یې لګول او بیا روانه به یې څنګه وه. داسې نه لکه زمونږ د بادشاهانو غوندې. بعضې خلک وایي یاره پخوا به خلکو دا سوال که اوس نه کوي، یاره وایي دا په هوا به د سلیمان هم تخت څنګه الوت. دا غلطې خبرې. دا قرآن وایي، الله قرآن کې وایي زرزانه نه. او دا زمونږ ایمان او عقیده چې الله دروغ نه وایي، رښتیا وایي. اوس هغه شی ختم شو. اوس تا د بادشاهانو تختونه په هوا دي. جس کی کینی دے نہ مکہ مکرمے تو
د جدې ته او د جدې نه بل ملک ته او د بل ملک نه بل ملک ته او په سوونو خلک څلور نیم سوه 500 کسان په جهاز کې ناست هر یو سره خپل سامانم هغه نه منله خو چې دا ساینسي ایجادات یې ومنل ولیدل اوس یې ومنله چې خو دا خو د پاکستان او د هندوستان او د امریکې بادشاهان هم په حوالو دي او دا هم هوا اوچتوي جزم د هوا په زور اوچتېږي نو چې انسان له الله دومره عقل او دماغ ورکړل چې د هوا په زور باندې هغه دومره درنه وسپنه او 500 کسان هغې سره اوچتول د هغې سامان اوچتول انسان له الله دومره طاقت ورکړه چې جز یې پې جوړ کړه نو د دې انسان خالق او مالک رب العالمین سره به دا طاقت وي که به نه بېشک معجزه شوه دا معجزه د سلیمان علیه السلام معجزه د عقل نه بار شي ته وایي اوس جز خو د عقل مطابق چلیږي معجزه د عقل نه بار خبره ده نو لوی تخت قالینونه غوړېدلې په هغې سلیمان علیه السلام د 6 خلکو سره پیریان او انسانان او دیوان او صاحب برمارغان او د هغې هغه وزرو سورې کړې او هوا تابع چې د مخې چپه چاته نقصان ونه رسوي دا به روان شو اوچت به شو لاړه وطنونه بیا ورته خول دې ته مکه مکرمه وایي دلته یو بیت الله دی د الله کور دی د آخرې زمانې پیغمبر به دلته پیدا کړي لا بړل دې ته مدینه وایي یثرب یې نوم دی نوم به مدینه منوره ګرځي او دا آخرې زمانې عظیم پیغمبر به دلته هجرت کوي دا وطنونه به د خپل قوم او د خلکو ته خول او چې روان به زمونږ بادشاه خو چې په هوا شي موټر کې کښېني نو بیا دې ځان روکي قبر کې مبتلا شي حضرت سلیمان علیه السلام به د الله ذکر کو سر به یې ښکته و څومره وزیران به ورسره و د الله ذکر به یې کو څومره مارغان چې به ټولو به د الله ذکر کو د الله ذکر او عاجزۍ کې به سفر روان او که داسې موقع به راله چې په خپله به نه ته د یو وزیر یا د بل چا به ضرورت پېښ شو صاحب زه خو فلسطین ته تلل غواړم زه خو مثلا شام ته تلل غواړم زه عراق ته تلل غواړم زه بل خوا نو هغه به حکم وکړه باد ته هغه علاقې ته به ورسم مفسرین لیکي یو ځل مجلس کې ناستو وزیران ټول ورسره ناست دي لویه بادشاهي الله ورکړې ده قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره بادشاهي چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د بل چا نه وه او نه به راشي ټوله دنیا باندې بادشاهي ټوله دنیا باندې سلیمان علیه السلام الله نه سوال وکړ بغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب یا الله داسې بادشاهي مال راکړه چې په مخ د ځمکه د بل چا نه الله نه سوال وکړ لا ينبغي لاحد من بعدي چې تر قیامت پورې د بل چا د بادشاهي نه تر قیامت پورې او انك انت الوهاب الله بخون کې د بادشاهیت دی دا څه نه کوي الله بادشاہ دی څوک چې وغواړي تؤتي الملك من تشاء قرآن کې الله فرمایي وتنزع الملك ممن تشاء چا نه وغواړي بادشاهي ته لري چا له وغواړي هغه له بادشاهي ورکړي د انسان عمل ته الله ګوري چې عمل د انسان څنګه دی ښه دی که بد دی ښه دی ښه بادشاه پرې راولي بد دی نو خراب بادشاه پرې راولي وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت د الله تعالی په دنیا کې څوک اونخلي چې زما د عزت نه په دولت یې حاصلولی شي بادشاهي په دولت نه حاصلېږي د الله ورکړه او د الله داد دي زمارو نو الله نه سوال کوي انک انت الوهاب الله بخون کې د بادشاهیت ته هب لي مال داسې بادشاهي راکې لا ينبغي لاحد من بعدي چې زمانه په بل چا نه د ټولې دنیا بادشاهي د بل چا نشته باد تابع د بل چا نه دی پیریان تابع شیطانان تابع د بل چا نشته د مارغانو په خبرو پوهېده چې مارغانو به خبرې کولې په دې بل څوک نه پوهېږي او د پیریانو نه به یې کار اخېسته داسې بل څوک نشي کولی په فیصله پوهېده داسې د بل چا طاقت نشته نو په خپله به هم په هوا ګرځېده او که چا به ترې مطالبه وکړه نو هغه له به هم هوا تابع کړه او هغه علاقې ته به ورسو او مارغان به ورسره او مارغانو به ورسره خبرې کولې داسې هم نه وه مستقل په مارغانو حیواناتو کې داسې ناشنا مارغان دي چې هغې له الله کمالات ورکړي دي لکه د هدهد واقعات وروسته درته وایم صبر کوه نو ملا جرګک به مستقل ګرځو دا ځان له انجینیرو د اوبو معلومات به یې ولکول بهر کیف مارغانو چې به خبرې کولې سلیمان علیه السلام په پوهېده او ده به مارغانو سره د هغې په ژبه خبرې کولې هغه به پوهول ملګرو ته به ناستو دا مرغۍ چې چغې وایي که نه وی دا وایي چې سبحان الملک القدوس معنی دا ده ژبه خو بله وایي خو مطلب یې دا دی سبحان الملک القدوس هغه به الله له پاکي ده چې ډېر لوی بادشاه دی د هر عیب نه پاک څونه ښکلې معنا دا بله مارغه چې اواز کوي نو دی وایي سبحان الله دا بل مارغه چې چغه وایي دا خو چین چین کوي دا چین چین نه دی دی وایي الحمدلله نو سلیمان علیه السلام به خپلو هغه ملګرو ته وایي هغه مرغۍ دا خبرې کوي هغه مرغۍ دا خبرې کوي هغه مرغۍ دا ذکر کوي هغه مرغۍ خپل بچي ته دا خبره وکړه دی بلې مرغۍ ته دا خبره وکړه بلکل الله د ټولو مرغو ژبه ورته ښودلې وه او بیا چې ده به کومې خبرې کولې مرغۍ به په هغې پوهېدې
په لاره باندې یو ځل روان دی کله په هوا او کله په ځمکه په یوه علاقه تېرېده او نیت د سلیمان علیه السلام ده چې دا لوی ځنګل دی دلته به موږ دمه کوو خو هغه وادي النمل د میږیانو علاقه وه اوس هم بعضې شړوه علاقو ته که تاسو ورغلې چې د انسان قدم هغې ته نه وررسي نو هغې کې میږي ډېر زیات دي هر ځای د میږو سوړه دلته سوړه هلته سوړه هلته سوړه سړي ته ځای پکې نه میلاوېږي چې په یو ځای کې څادر خور کې پکې کښېني میږي دومره ډېر نو سلیمان علیه السلام چې کومې علاقې ته نیت کړی نو په هغه علاقه کې چې دوی ورورسېدل نو هغه د میږیانو علاقه وه بله دا واړه او غټه او نري د میږو ډکه وه نو یو میږی دی د دې میږیانو هم یو موري لکه د شاتو د مچو چې یو موري ټولې تابع وي دارنګې د دې میږو هم یو مور ده هغه راووتله او چې د لښکر د سلیمان علیه السلام ته وکتل نو خپل میږیانو بچو ته اعلان وکړه وی ای بچو سلو ته ننوځئ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ای میږیانو بچو سلو ته ننوځئ سلیمان علیه السلام په ډېر لوی دوم دام او غلبه کې را روان دی او ګورې خبریز مریض بم کی ځکه بلا لښکر دی ورسره او انسانان دي ورسره حیوانات دي ورسره په خپو کې به هم دل کي او هغوی ګورې په ځان نه پوهېږي هم لا یشعرون دا چې یا خو پته نه لګي لاندې ځمکې ته خو څوک نه ګوري چې په لاره ځي او بعضې مفسرین یې دا معنا کوي چې ډېر لوی په دې ځای کې روان دي او په ډېر لوی دغه کې شان کې روان دي نه پوهېږي ګورې برباد به مو کي فتبسم ضاحکا من قولها چې د دې میږې دا خبره یې واورېده نو سلیمان علیه السلام موسکی شو ملګرو ته یې واورېدل وی نه صاحب وی هغلته یو میږی ده او ملګرو ته خپلو بچو ته اعلان وکړه چې هغه را روان دی او ملګري ورسره دي او ګورې خپو لاندې به مو دل کي او پوهېږي نه دا ځای بدلو ښه بل خوا ځو دلته د میږیانو کلی دی د میږیانو وطن دی پکې او بعضې مفسرین لیکي چې بیا هغه میږی سره خبرې مې وکړې چې څه دی خیال دی وی میږی ورته عجیبه نصیحت وکړه ای سلیمانه الله بادشاهي درکړه شکر ادا کا اے سلیمانه الله پیغمبري درکړه شکر ادا کا الله ډېر لوی شان درکړه په دنیا کې د لوی بادشاهي درکړه د دنیا خلک یې درته تابع کړل اے سلیمانه ګورې ستا د خشته وجود لا یو داسې روزم شته چې دا به مړاوي شي ګوره میږی ته اے سلیمانه ستا د بادشاهۍ له داسې روز ته چې دا به ختم شي اے سلیمانه دې وخت کې ته امر حکم بکې امر هو خو زمونږ دا غلطه معنا خلک کوي حکم کوونکی هر ځای ته حکم چلیږي یو وخت به بیا ستا متعلق حکمونه کېږي وی چې دا خبرې سلیمان علیه السلام واورېده نو وجود یې غوني غوني شو ویښتې ودرېدل او په ژړا شو او چې کله به هم د هغه میږی نصیحت حضرت سلیمان علیه السلام ته را یاد شو نو په ځمکه په سجده به پروت و جړل به یې تر هغې پورې چې یا به بېهوشي پرې راله او یا د هغه میږی هغه خبره به ترې هېره شو نصیحت خو انسان حاصلوي که نه بعض انسان ته الله تعالی د حیواناتو نه نصیحت ورکړي نو رونو خبره مې دې پورې کوله چې حیواناتو نه عبرت نو هغه د میږی خبره چې حضرت سلیمان علیه السلام ته کله به یاده شو جړل به او یو ځل دقسې په لاره روان دی قحط راغی چې قحط راغی نو ملګرو ته یې وی داسې کوو چې بار وځو د باران دپاره سوال کوي استسقا دپاره اوس هم دا مسله ده چې کله هم باران بند شي نو مسلمانانو له پکار ده چې هغوی د استسقا مونځ وکړي بار ته استسقا مونځ کوو بهر ځو دا مسله ده ښه نو زه چې اوس حج نه راتلمه نو په مکه مکرمه مدینه منوره سعودي کې باران بلکل بند و ډېرې زمانې نه بند و هغوی به ډېرې دعاګانې کولې نو دا د ما د راتلو نه یو جمعه مخکې هغه امام اعلان وکړو جمعې مانځه کې م اعلان وکړو جمعې نه مخکې م اعلان وکړو وی د ګل په ورځ باندې مونږ ته بادشاه اعلان کړی دی نو تاسو به راځئ او د استسقا مونځ به کوو چې الله باران وکړي واقعي ګل په ورځ مونږ هم راغلو هغه بادشاه هغه امام د مکې مکرمې د استسقا مونځ وکړو د باران چې کوم طریقه د نبي علیه السلام په هغه طریقه مونږ خو زر ورپسې رالو خو چې رالو نو دونه بارانونه وشو بیا چې د حد نه وت الله بیا دعا قبلوي نو استسقا باران دپاره سلیمان علیه السلام سره د خپلو ملګرو بهر ته روان شو چې د کلي نه لږ بار ته ووتل یو میږی د خپې اوچته کړې ده ګوره دې خو په خبرو پوهېده چې خپې اوچته کړې ده هغه میږی او د الله نه سوال کوي او څه سوال کوي وی یا الله قات دی زمونږ خوراک نشته هېڅ قسمه خوراک نشته نو یا الله مونږ خو د لوږې نه مه وجنه او یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وجنه او نبي علیه السلام چې به هم دعا کوله نو ویې که نه وی یا الله وی دا خپل حیوانات ته سیراب که نو هغه میږی هم خپه اوچته کړې وه وی یا الله دا حیوانات د لوږې نه مه وجنه مونږ خو د لوږې نه مه وجنه الله باران وکړه نو سلیمان علیه السلام خو په خبرو پوهېده چې دا خبره یې واورېده نو ملګرو ته یې ځای چې ځو وی ولې استسقا مونځ نه کوو وی نه یو میږی د الله نه سوال وکړه ما د هغې اواز واورېده او ما ته هم د الله را طرف نه وحی وشو چې دغه میږی سوال مې قبول که باران کو
هغه میږي سوال مې قبول کو باران کو واپس راغی. نو الله دا یو عظیم طاقت ورکړو چې میږیانو به خپلو جبو کې خبرې کولې، نو سلیمان علیه السلام به پوهېده هم او ده به هغه ژبه وې چې دا په خبرو به میږیان او دا حیوانات او دا څیزونه میزونه پوهېدل. دا خو یو بادشاه یو په ټوله دنیا بادشاهي، او دویم څه شی په میږیانو او د حیواناتو سره خبرې کول او د هغې په خبرو پوهېدل. دریم یو عظیم صفت حضرت سلیمان علیه السلام له رب العالمین ورکړو، هغه نو دا وه چې پیریانو نه به یې کار اخیسته. پیریان یې الله تابع کړو، پیرې به چاپله تابع کړي، هغو ځان له مصیبت پیرې تابع پیریان، او چې څه به یې پرې کول هغه به یې پرې کول. ومن الجن من یعمل له، او پیریان با کارونه به کول، یعملون له ما یشاء من محاريب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. داسې څیزونه به یې ورله جوړوله چې هغه د دنیا انجینیر نن نشي جوړولی. غټ دیګ به یې ورله دومره جوړ کړه چې هغه به د ځای نه چوچتولی نه شو، په ځای به پروت و په هغې کې به یې پخلي کول. غټې غټې کاسې او پینې او دا غټې غټې ترې دا به یې ورته جوړولې او په هغې کې به خلک راتلل ډوډۍ به یې خوړه. سخي خو هم ډېر زیات وکړه. واصلنا له عین القطر، قرآن کې الله فرمایي وی ما ورله د پیتلو، پیتل نی دا زیړ د تانبې د دې چینې مې ورته بیولې وې. وله چې الله دې سره شو بس خبره دې خلاصه ده. د تانبې او د پیتلو نهرونه به بهېدل. اوس تانبه او پیتل چا پلار پیدا کولی نه شي، او که پیدا کړي نو ویلې کولی څونه ګران کار دی. نه هغه ته به دغسې لکه داود علیه السلام یې پلار و، هغه ته الله اوسپنه نرمه کړې وه، ده ته الله نه پیدا کړې. نو د پیتلو او د تانبې دیګونه، د هغې لوښي، د هغې غټې غټې ترې پخلي به هم پکې پیریانو کول، او صاحب هغې کې به یې ډوډۍ مچول او خلک به راتل هغه به یې خوړل. پیریان یې تابع. او قرآن حکیم کې الله فرمایي په دریاب کې به یې غوپې والې پیریانو او دا ملغلرې او لالونه او دا قسم قسم اعلی اعلی څیزونه به یې ورته رایستل. بیت المقدس یې پرې جوړ کړو، بیت المقدس په پیریانو. بیت المقدس لومبې چا جوړ کړی دی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام او دا غزوی حضرت اسحاق علیه السلام. لومبې کور په مقدس مکه بیت الله دی. لومبې کور ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، لومبې کور په مکه مکرمه کې بیت الله. خو بیت الله څو ځله روان شوی چې ابراهیم علیه السلام کله الله دنیا ته په حیثیت د پیغمبر راولېږو، نو الله د هغه نه دا دوه کاره واغېشتل. دلته کې بیت الله جوړ کړ او په شام کې بیت المقدس جوړ کړ. او دلته کې بیت الله چې جوړو نو یو زوی اسماعیل علیه السلام ورسره ملګری، او په شام کې بیت المقدس چې جوړو نو بل زوی اسحاق علیه السلام ورسره ملګری. اسحاق علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دواړو په شریک حالت بیت المقدس جوړ کړ. او بیا یعقوب علیه السلام هم پکې لږ کار وکړ، د اسحاق علیه السلام زوی د ابراهیم علیه السلام مسیر. او بیا د هغې نه پس بهترینې طریقې سره حضرت سلیمان علیه السلام بیت المقدس جوړ کړ، او په پیریانو به لګیا او کار به پرې کوو. داسې طریقې سره بیت المقدس جوړ کړ چې پیریان پکې لګیا دي او شب روز پکې خدمت کوي. اعلی قسم لرګې، بهترین قسم کاڼي ماربلې په هغه زمانه کې، او خشته خشته کاڼي به یې تراشل، د هغې نه به یې ستنې ورته جوړولې، او دا ملغلرې به یې راوړلې، او قیمتي قیمتي کاڼي به یې راوړل، یاقوت او مرجان هغه به یې پکې لګول. هغه زمونږ پښتانه وایي که پیریانو ته غزنې څه دي، یو ځای نه بل ځای ته به تلل او راتلل او کار به یې په هغه پیریانو کې کوو. او هغه زمانه کې فوټوان جوړول جایز، یعملون له ما یشاء من محاريب و تماثیل، دا جایز فوټوان اوس منع شوي دي، حرام دي. نو دا قسم قسم تصویرونه او ډانچې او دا اوس خلک دا سینری لګوي د بوټو موټو د غرونو، د زیروخ تصویر حرام دی، هغې به پکې دا سینری او دا تصویرونه او دا قصې پسې لګول. قشته قیمتي اعلی جومات یې پرې جوړ په پیریانو. پیریان لګیا دي خدمت کوي، او چې کوم پیري به پکې سرکشي کوله، خدمت به یې نه کو، کار به یې نه کو، هغه له به سزا هم ورکوله. هغه به نور پیریانو ته وي چې اوچتې کې دریاب کې څو غوټۍ وله ورکړې، ویې وهه ویې ټکوې. د پیریانو ځان له یو نظام یې چلو، د هغې قاضي دی او د هغې ججان دي، او چې چا پکې زیاتې به کو سزاګانې به یې ورکولې. د هغې ځان له خپل جیلونه او خپل نظام او د انسانانو ځان له. زما وروڼو، قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې داسې کار به یې د پیریانو نه اخېسته چې په مخ د ځمکه داسې کار بل چا د پیریانو جناتو نه نه دی اخېسته. موږ ورته جنات تابع کړي. خو چې کله جومات تقریبا په تیارېدو کې شو او لږ کار پکې پاتې دی، نو ملک الموت ورته راغی، وایي ستا ټیم پوره دی، نه مرګ وخت پوره دی. الله زما خو ټیم پوره شو، خو جومات د بیت المقدس نیمګړی دی. زما خو دا ارمان دی چې دا جومات پوره شي، او که زه مړ شم دا پیریان نه چاپلار به کار والي، او انسانان خو دا جومات نه شي جوړولی، او نه انسانان دومره طاقت لرلی شي، دا جومات خو به نامکمل پاتې شي. الله ورته حکم وکړو داسې وکړه، ځان له شیشې یو کوټه جوړه کړه مزېداره، هغې کې اعتکاف نیت وکړه د چلې چې ما پسې به څوک نه راځي،
او زه په دې کوټه کې اعتکاف کوم ځان سره اوچ خوراک دننه کا او به ځان ته کېږده چې هېڅوک هم تا پسې نه درځي دا کېره ذات ده او داسې شکل کې اعتکاف شروع کا لکه سړی چې په منبر باندې ناست دي دقسې کېنه د هر پیغمبر خپل شریعت دی او خپل شرعي حکمونه دي بس هغه ځان سره خوراک او څښاک اوبه دننه کړلې اعلان یې وکړو چې زما به چې تر څو زه نه یم راوتې تر هغې پورې به زه اعتکاف کې ناست دی چې روزم زما اعتکاف به ختم وي نه به ما پسې څوک اوبه را دننه کوې نه به ما پسې څوک مان سره اوبه دننه کړي نه به ما ځان ما پسې څوک ډوډۍ را دننه کوي هغه ما سره انتظام برابر دی نه د ما غسلخانې انتظام هر څه ما ځان له په دې محل کې برابر کړي دي ما پسې به څوک نه راځي بس دا تاسو ته زما اعلان دی که څوک راغی ښه به نه نو په یو کورسۍ باندې کېناسته د عبادت په شکل کې او کونټۍ راواغېسته هغه یې دې زنې ته کېښوده دا کونټۍ یې زنې ته کېده او ساتې الله وویسته ساتې ووتل چې ساتې ووته جناب اوس پیریان خو لګیا دي خپل کار کوي هغوی خو په دې سوچ کې دي چې سلیمان علیه السلام جمدی دی او اعتکاف ته ناست دی او ګوره که مړ وی خو دې به کټ کې پروت و او ګوره کونټۍ زنې ته یې ښودی او په عبادت کې لګیا دی یو پیری به راته شي کې به یې غلو غوندې کتل او هغه دې ناست دی عبادت ته کړ لا بړه ښه ډبل کار به یې کوو نږدې ملګري پې پوی و هغې یې پوی کړو خو خولې نه به غږ نه وباسي چې دا دوی دا کار خلاص کړي که دا سرکشه خلک دي باندې به کار څوک کوي بیا لګیا دي کار کوي او مازدیګر چې کله کار چوټي کېږي نو راځي غلې غوندې شیشې ته هغه محل ته راننوځي ګوري بل هلکه په عبادت ناست دی ښه مونږ خو وینو نه خو هغه پلانکي محل کې عبادت باندې ناست دی ډبل لګیا دي شیطانان خپل کار کوي جومات پوره شو ښه اعلی قسم مزېدار بیت المقدس جومات دا برابر شو اگر چې هغه جومات زمونږ په لاس کې نه یهودو په لاس کې دا زمونږ د مسلمان د بې حسۍ د لاسه زمونږ د پیغمبرانو جومات زمونږ زړه قبله او مونږ سره نه ده انن د یهودو په قبضه کې د الله د یهودو له قبضې نه خلاص لګیا دي چې پیریانو کله جومات مکمل کو کار اخلاص که اوس الله هم نظام برابروي دلته کې لګیا دي وینه کونټۍ ویښ کې نښتې دي وینې نښتې دي هغه کونټۍ لږه لږه لاندې نه خوري کونټۍ ویښ وخوړلی شو چې کونټۍ ویښ وخوړل شو کونټۍ کېناسته سلیمان علیه السلام را پرېوت ساعت شپږ میاشتې مخکې وتې ده شپږ میاشتې مخکې دې څه وتې ده چې را پرېوته خلک هم پوه شو پیریان هم پوه شو اوهو دا خو شپږ میاشتې راځنه خو ډېره موده مخکې څه وتې وه مونږ ته څه پته وه چې دی وفات شوی دی ګنې مونږ به دا دونه خدمت کوو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين تبينت الجن ان لو كانوا يعلموا الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیریانو ته پته ولګېدله چې دا امسا خو وې نو خوړله او دې را پرېوت دنه خو ډېر مخکې څه وتې ده اوهو که د الله قرآن کې وي که د غیب او علم پیریانو ته وي نو دا شپږ میاشتې خو به د عذاب کې ولې مبتلا پته ولګېده چې د غیب او علم صرف الله سره ما سوا د الله نه پیري سره شته او نه انسان سره شته نن سبا زمونږ خلک په لوی قهر او غضب د الله تعالی اخته پلانکي سړي سره پیریان دي او راشه او تعویز بدله کوي او تعویز یې وله راوویسته ښځې سره پیریان دي سړي سره پیریان تعویزونه راوباسي خدایا ای خلقه خدای ته نه پیریان تعویز راوښکې شي او نه پیریانو سره د غیب او علم شته زوی مې روکته پلانکي له لاف چا برتال ووی قرآن منې که د خلکو خبرې منې قرآن منې که د دغه جادوګرو د تعویزګرو خبره منې پیریان ټیک ته بعضې خلک تابع کوي چې بس بعضې خلکو کینې هغې ته پاسوي د طریقې بعضې خلکو له ورځي دم طریقه چې په چا پیریان ضرر رسوي تکلیف رسوي نو داسې دمونه اجازه شته چې هغه سړي له لاړ شي نو هغه دم اجازه استعمال کړي هغه پیریان ته یو طرف ته کړي خو پیریانو سره د غیب و علم نشته قرآن وایي که وی ورسره نو سلیمان علیه السلام خو په کرسۍ باندې وفات شوی پروت دی نو ولې به یې په شپږ میاشتې کار کوو نو موږ سره ارامې پیسې شوي دي 100 روپۍ تعویز راوباسي او په 1500 راوباسي او توره چرګه وړو چیلې وړو هغه پکې مزې منتې دي راشه کنه په پیریانو تعویز راوباسي پیری ته کم نه پته لګي د غیب علم یو سره الله سره که څوک هم درته دا وایي او پتا پلان کې تعویز کړی ها چاره باندې کړی یو به برسرې ښځه ده توره غوندې تاسو د کور نه ګس طرف ته اوسېږي نو بس د هغه وروره په ټوله دنیا شک پیدا شي خو چې کومه ښځه ببر سر خو د زنانو کله کله وي که او تورې ښځې په دنیا کې ډېرې نو بس کله یې په یو شک راځي کله یې په بل شک راځي دشمني ورته جوړه کړي دشمني د دې نه الله خبر ده ها ټیک ده سحر شو په چا باندې په بعضې خلکو غلط خلک تعویزونه هم کوي لیکن دا تا ته څه پته ولګېده چې ستا تعویز ستا د پلار د قبر سر ته ښخ دی خو دا ظالم یې یو ځینو هلته یې ورته ښخ کړي که نه دی یو ځینو هلته د قبر سر ته یې ورته ښخ کړي د قبر خپو ته یې وله ښخ کړي نو چې راشي
وی ته بل ورځ راشه د پیریانو باندې معلومات کوم کله راشه ما سبا راشه د شپې لاړ شه د تعویض خښ نو چې سبا راشي یاره بھائی ما پیریانو نه معلومات وکړل دا د پلار د قبر سر ته تعویض خښ ورشه وګوره چې لاړ شي د خښ کړي د مخکې نه ګوډاګیر ووایي قهر د خدای دا خلک اختري څو کلته کې صاحبه مارغان ولتي مارغې کینولي په پېښور کې دغه بالاحصار سره بشیر ټول په هغې پسې ګرځي په هغه مارغانو پسې ګرځي مارغه یې بلد کړي هغه راشي په هغه علي پاپا باندې ټونګه ولګوي او راکاږي او وګوره که نه وي دا ستا پال راووته علي پاپا کوله وکړي او هغه ته وایي روز به دې که خیر ښه شي ښه او بس ته خپله خواري مزدوري کوه قسمت ته ډېر مزېدار دی ټولو کې داسې خبرې لیکلي چې هغه پار چا کړي زه په لار روان یم او سړي مې خپې ته لاس واچوم هیله یې غورځولی وم ټینسن یې ونیو ما ته یې ویې چې مې ورته وکتل اوس مارغانو والا دی ناست یې دغه بالاحصار سره و دا ښه شکل یې نیولی دی 15 منه نسوارې په داخله کې اچولي او دغه دا زیړ غاښونه او دا بدنما شکل داسې خبیث شکل چې دا سړی مې ورچېدلي دی